در ټولو افضل ترین ذکر هغه د لا اله الا الله دی. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله. در ټولو افضل ترین ذکر د سیدنا آدم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه راواخله تر امام الانبیاء پورې ټول انبیا چې راغلي دي و مخلوق د خدای ته و بندگانو د الله ته د دې کلمې دعوت ورکړي دي لا اله الا الله. او دا کلمه د ایمان بنیاد او د دې کلمې په ویلو باندې د انسان ایمان زیاتېږي. نبی کریم علیه السلام مبارک صحابه ته فرمایل ای صحابه ایمان زیات کړئ، نوې کړئ، تجدید د ایمان وکړئ. صحابه ورته په څه باندې تجدید د ایمان کیږي، په څه باندې زیاتېږي؟ نبی کریم مبارک ته فرمایل د لا اله الا الله د ویلو په سبب او د ذکر په سبب. علما فرمایي سیدنا نوح علیه السلام مبارک خپل بچانو ته وصیت وکړي په آخر کې د عمر ول بچانو په دوه شیونو امر کوم، د دوه شیونو منع کوم. دوه کارونه مکوي، دوه کوي. په دوه کې یو کار ذکر دی، ذکر ده لا اله الا الله کوي. د لا اله الا الله ذکر دا لا اله الا الله دون افضل ترین ذکر دی، دون اجر لري. کدا د دنیا وزمکه او اسمان راواخلي دا راواخلي په ترازو په یو پله کې کښېږدي او د لا اله الا الله ذکر چې په اخلاص او په صداقت باندې سوی هغه په بل پله کې هغه پله د لا اله الا الله د ذکر والا په درنای. او کدا وزمکه او اسمان سره راګول کې کړه د میسو تی جوړه کې او لا اله الا الله چې په اخلاص ویل سوي او دغه کلمه پر کښې دی دا کړه به ماته کړي تر وبوسي دون وزنداره کلمه. دویم ذکر، دویم کار چې تاسو ته وایم چې هغه کوي هغه د سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ذکر دی. دا تسبیح د هر شي دی او د حمدي ذکر په وجه باندې د دې تسبیح په وجه باندې الله پاک تمام مخلوقات ته رزق ورکوي. الله پاک فرمایي داسې شی نشته چې هغه زما تسبیح او پاکي بیانوي نه. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی صحابي راغلي چې د الله پیغمبر په رزق کې متنګ ده کار کوم پیسې ګټم ژوند زندگی لرم لیکن دا چې په برکت نه پوهېږم. نبی کریم مبارک ورته فرمایل تسبیحات د مخلوقاتو ولې نه وایي؟ ورته فرمایي تسبیحات د مخلوقاتو څه دي؟ دا ذکر ورته شي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. الله پاک وایي دا داسې ذکر دی چې الله پاک ورته په ټولو مخلوقاتو ته د دې ذکر دروي رزق ورکوي. هماغه صحابي چې کله شروع کړي او تا و دوی و درې میاشته کې حال بدل شو، د خپل رزق و روزي او د خپل مال او دولت په برکت باندې الله پاک وکړي. او دوه کاره نوح علیه السلام ورته وایي چې هغه تاسو ته وایم چې مې کوئ هغه یو شرک دی. ان الشرك لظلم عظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. دویم کار کبر دی، لوی ده. شیطان قتل نو کړي، شیطان د بل حق نو خوړلی، لوی وکړه. سیدنا موسی علیه السلام مبارک د الله پاک وغوښتل چې ای زما پاک ربه یو خاص ذکر راوښیي چې زه تا پیدا. الله پاک ورته فرمیل د لا اله الا الله په ذکر باندې بس دا ذکر وایه. دا ذکر څه ته وایي؟ د الله یاد کله چې انسان الله پاک یاد کړي الله پاک انسان پر رحمت باندې یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا فاذکرونی اذکرکم. الله وایي تاسو ما یاد کړي زه به تاسو یاد کړم. الله پاک انسان پر رحمت باندې یادوي، رحمت در باندې کوي. نو موسی علیه السلام ورته فرمیل چې یو خاص ذکر راوښیي. الله پاک ورته فرمایل چې د لا اله الا الله ذکر و یا الله دا خو ټول انسانان دغه ذکر کوي. وایي زما پیغمبره دا هغه ذکر دی که دا اوه اسمانه وزمکې راواخلي د ترازو په یوه پله کې کښېږدي او دارنګه روایتو کې دا هم راځي چې هار شو کرسي و لوح محفوظ و پلان دا ټول راواخلي ترازو په یوه پله کې کښېږدي او دا ذکر چې په اخلاص و صداقت باندې ویل سوی هغه د ترازو په دې بله پله کې کښېږدي. نو دا ذکر دغه کلمه به په دغه ټولو باندې درنوي لکه څنګه چې دغه مخامخ تصویر تاسو وینئ دا د هغه واقعې او د هغه یادونې ذکر پکښې نغښتي دي. الله تعالی دې موږ تاسو ذاکرین جوړ کړي. د ذاکر مثال د ژوندي او د نه ذکر کوونکي مثال د مړي.
در ټولو افضل